د ناسا یو فضایي بیړۍ چې درې خلبازان پکې سپاره وو په سپوږمۍ باندې کوزیدو ته ډېره نږدې وه چې ناڅاپه یو داسې څه پیښ شول کوم چې هیڅوک ورته تیار نه وو. دغه فضایي بیړۍ له ځمکې څخه 322,000 کیلومتره لرې د فضا په یوه داسې برخه کې وه چیرته چې د رسیدو لپاره په دوی 3 ورځې تېرې شوې وې. د فضایي بیړۍ په مرکزي اکسیجن ټانک کې څه خرابي راغله او د یوې درنې چاودنې په نتیجه کې له منځه لاړ. دغه اکسیجن ټانک په بیړۍ کې ناستو خلبازانو ته اکسیجن رسولو، یعنی خلبازان اوس پوه شوي وو چې د هغوی د بچ کېدو هیڅ کوم چانس نه دی پاتې. په بیړۍ کې اوس یوازې د 15 دقیقو لپاره د ژوندي پاتې کېدو اکسیجن موجود وو او معلومه ده چې په دومره کم وخت کې بیرته ځمکې ته رسیدل ناممکن وو. یو ځل بیا د انفارمیټیو پښتون چینل ویډیوګانو ته ښه راغلاست. لیدونکو خلا ته د روبوټونو لیږل د ناسا لپاره یو ستونزمن کار دی، لیکن خلا ته د ژوندي انسانانو لیږل او بیرته تر ځمکې پورې هغوی سلامت را رسول یو داسې ماموریت دی چې په کوم کې د یوې وړې غلطۍ له امله د کلونو له محنت سره د انسان ژوند هم ختمېدلی شي. فضایي بیړۍ د لمر له وژونکو وړانګو څخه د خلبازانو له ساتلو سره هغوی ته د ځمکې په څیر چاپیریال هم برابروي ترڅو چې دوی ژوندي پاتې شي. د فشار وړ کیبینونه چیرې چې د اکسیجن ټانکونه د اکسیجن رسولو لپاره نصب شوي او د کاربن ډای اکساید د ایستلو لپاره پکې ځانګړي فلټرونه شتون لري. که په فضا کې فضایي بیړۍ ته څه پیښ شي نو بیا به له فضایي بیړۍ سره په هغې کې ناست خلبازان د تل لپاره په تورو اسمانونو کې ورک شي چې د کومو بیرته راوستل د هیچا لپاره ممکن نه دي. مګر تاسو به یې په پوهېدو سره حیران شئ چې همداسې یوه پیښه په اپریل 1980 کال کې له اپولو 13 سره شوې وه. دا یوه حقیقي پیښه ده کومه چې له ساینسي افسانې څخه کمه نه ده. له دې ماموریت څخه یو کال دمخه یعنې په 1969 کال کې اپولو 11 په بریالیتوب سره په سپوږمۍ کېنول شوه او نیل آرمسټرانګ لومړنی سړی شو چې په سپوږمۍ یې قدم کېښود. له اپولو 11 وروسته د اپولو 12 د سپوږمۍ سفر هم بریالی شوی و او اوس د اپولو 14 وخت و چې اصلي هدف یې د سپوږمۍ لا ډېره سپړنه وه. ټاکل شوې وه چې اپولو 13 د سپوږمۍ په یو داسې ځای کې ښکته شي چیرته چې د یو لوی اسماني کاڼي د غورځېدو له امله ډېره لویه چاودنه رامنځته شوې وي او د سپوږمۍ دغه برخې ته فارا میرو ویل کیږي. د دې ماموریت قومندان جیمز لوویل و او ورسره ملګري 2 پیلوټان جان سوایګرټ او فریډ هیس وو. دریو واړو خلبازانو له خپلو کورنیو سره مخه وکړه او په سفر روان شول. د ماموریت پیل د 1980 کال د اپریل په 11 د فلوریډا په جان اف کینیډي فضایي مرکز کې وشو. لکه څنګه چې د سپوږمۍ ته د انسانانو لومړی سفر نه و، له همدې امله ډېری خلکو د دې ژوندۍ خپرونې لیدو ته لیوالتیا نه درلوده. دغه فضایي بیړۍ 3 برخې درلودې. د بیړۍ لومړنۍ برخه د کمانډ ماډل په نوم یادېده او دا هغه ځای و چیرته چې ستورمزلو خپل ډیری وخت تېراوه. دوهمه برخه کومه چې د غڼې په څیر شکل لري د لونار ماډل په نوم یادېده، د کومې چې اصلي دنده په سپوږمۍ باندې کوزیدل او له هغې ځایه بیرته د ستورمزلو وړل وو. دریمه او وروستی برخه دا سلنډر وو چې د فضایي بیړۍ انجن او د اکسیجن ټانکونه پکې وو او له همدې امله دا د فضایي بیړۍ زړه بلل کېده. پلان دا و چې فضایي بیړۍ د ځمکې له مدار څخه تر وتلو وروسته د سپوږمۍ په شاوخوا راوګرځي او په همغه وخت کې 2 ستورمزلي د بیړۍ په لونار ماډل کې له کېناستو سره سم دا له فضایي بیړۍ څخه جلا کړي او پر سپوږمۍ یې کېنوي. په سپوږمۍ کې تر نمونو او سیمپلو راټولولو وروسته د لونار ماډل دوی بیرته د سپوږمۍ مدار ته استوي چیرته چې به دا بیرته له فضایي بیړۍ سره یو ځای شي او د ځمکې پر لور به حرکت وکړي. لیکن هغوی ته څه معلومه وه چې په سپوږمۍ باندې کوزیدل خو لرې خبره ده، بلکې دغه کسان د یوې داسې هیبتناکې پیښې سره مخ کیدونکي دي چې دوی هیڅ کله تصور هم نه و کړی. له ځمکې څخه د هغوی تر راوتلو 55 ساعته تېر شوي وو. فضایي بیړۍ له ځمکې څخه د 322,000 کیلومترو په واټن کې په تیزۍ سره د سپوږمۍ په طرف روانه وه. په همدغه وخت کې کله چې یو خلباز له مهالویش سره سم د اکسیجن ټانک د اندازې د چک کولو لپاره بټن ووهله نو ناڅاپه یو قوي ټکان رامنځته شو. دا ټکان دومره قوي و چې په کمانډ ماډل کې ناستو نورو خلبازانو هم احساس کړ. دا چې ماډل پیلوټ فریډ هیس د ټوکو عادت لرلو نو له همدې امله لومړی ټولو ته ښکاره شوه چې د بیا هم کومه ټوکه کړې ده، خو دا ځل
الفریډ هم د نورو دوه پیلوټانو په څیر حیران او اندېښمن وو. اوس هغوی په بل فکر کې وو چې ناڅاپه د خطر زنګ او د برېښنا د قطعي څراغ په ځلیدو پیل وکړ. معلومه شوه چې د دوه برېښنايي تارونو د شرټۍ له وجې د اکسیجن یو ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شوی. د ماموریت قومندان سمدلاسه په ناسا کې د ماموریت کنټرول ته د ټول وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دې خبر له ترلاسه کولو وروسته د ناسا په ماموریت کنټرول برخه کې ګډوډي او شور رامنځته شو، ځکه چې د ناسا انجینیران پوهیدل چې د اکسیجن ټانک چاودیدل ډېرې خرابې پایلې درلودلی شي. څو دقیقې وروسته کله چې د ماموریت کنټرول له فضایي بیړۍ څخه دقیق معلومات ترلاسه کړل، نو معلومه شوه چې نه یوازې د اکسیجن یو ټانک چاودیدلی، بلکې د اکسیجن دوهم ټانک هم په ډېرې تیزۍ سره خالي کیږي. د دې ترڅنګ له دریو څخه دوه برېښنايي پیې هم ویجاړې شوې، کوم چې د فضایي بیړۍ د چلولو اصلي وسیله وه. په یو وخت کې د دومره زیاتو ستونزو اداره کول د ماموریت کنټرول لپاره ډېر ستونزمن وو. له بله پلوه په فضایي بیړۍ کې د ماموریت قومندان جیمز لوویل چې کله په کمانډ مډل کې له کړکۍ څخه بهر وکتل، نو هغه له سرویس مډل څخه د ګازو راوتل ولیدل. دا د اکسیجن ګاز وو چې د دویم او وروستي اکسیجن ټانک څخه راوتلو. په دغه وخت کې درې واړه خلبازان پوه شوي وو چې دوی په یو ډېر سخت حالت کې راګیر شوي. اوس حالت داسې وو چې د دوی ټول څراغونه بند شوي وو او د څښلو لپاره ورسره اوبه هم نه وې. له هغوی سره یوازې اخیري د برېښنا سرچینه پاتې وه او هغه ساه چې دوی اخیستله له وروستي او ویجاړ شوي اکسیجن ټانک څخه راتله. له دې مسلو سره یو بله وحشتناکه ستونزه هم وه. د چاودنې له امله فضایي بیړۍ خپل سمت بدل کړی وو او دا په دې معنا وه چې کچېرې دوی سمدلاسه خپل سمت برابر نه کړي، نو دوی به د تل لپاره په فضا کې ورک شي. نو له همدې امله دوی باید لومړی خپل سمت برابر کړی وای. له بله پلوه دا خبر په ټوله نړۍ کې خپور شوی وو. هغه ټولو تلویزیوني شبکو چې دغه ماموریت ورته اهمیت نه درلود، هغو ټولو اوس لا په 14 سره شوي پیښه راپورټ کوله. د خلبازانو د کورنیو ترڅنګ ټولې نړۍ د دې غمجنې پیښې ننداره کوله. وخت په تیزۍ سره روان وو او له چاودنې څخه اوس 1.5 ساعت تیر شوی وو. په وروستي اکسیجن ټانک کې اوس یوازې دومره اکسیجن پاتې وو چې هغه یوازې د راتلونکو 15 دقیقو لپاره کمانډ مډل ته اکسیجن رسولی شو. په دې وخت کې د ناسا د ماموریت کنټرول پریکړه وکړه چې خلبازان باید له کمانډ مډل څخه لونار مډل ته واوړي. په خوشبختۍ سره په لونار مډل کې د اکسیجن رسولو جلا ټانکونه وو، مګر ستونزه دا وه چې دا ټانکونه ډېر واړه او یوازې د 2 ستورمزلو لپاره ډیزاین شوي وو. خو دا چې بله چاره نه وه، نو له همدې امله دغه ګام اخیستو ته اړ شول. درې واړه ستورمزلي د لونار مډل ته دننه شول، خو دا چې دا به تر څومره وخت پورې درې واړه ژوندي وساتي، په دې د پوهېدو لپاره د ناسا انجینیرانو په ځمکه کې محاسبه پیل کړه. له محاسبې څخه معلومه شوه چې د لونار مډل کولی شي د راتلونکو 2 ورځو لپاره خلبازانو ته اکسیجن چمتو کړي. خو اصلي پوښتنه دا وه چې درې واړه خلبازان به کله او څنګه ځمکې ته راوستل شي، او دا هغه پوښتنه وه د کومې ځواب چې له هیچا سره نه و. تر ځمکې پورې د اپولو 14 د راوستو لپاره ناسا 2 انتخابه لرل. لومړی دا و چې د اصلي انجن په کارولو سره ټوله فضایي بیړۍ د ځمکې په لور راوستل شي، خو لکه څنګه چې په اصلي انجن کې تیل کم وو، نو له همدې امله انجینیرانو ویره درلوده چې انجن په لاره کې چیرته بند نشي. دوهم انتخاب دا و چې د سپوږمۍ د جاذبې قوې په کارولو سره فضایي بیړۍ د ځمکې په لور ټیل وهل شي، کوم چې ډېرې لږې برېښنا ته اړتیا لري. که څه هم د ناسا ماموریت کنټرول دویمه لاره غوره کړه، مګر په دې کې هم یوه ستونزه وه. هغه ستونزه دا وه چې کله فضایي بیړۍ د ځمکې د جاذبې قوې په کارولو سره د یوې مکملې دایرې پر شاوخوا راوګرځي، نو بیا باید هغه د سپوږمۍ له مدار څخه په وتو سره د ځمکې په لور ټیل وهل شي، او دا کار د لونار مډل د انجن په مرسته اجرا کېدلی شو. د لونار مډل انجن چې یوازې له سپوږمۍ څخه د پورته کېدو لپاره ډیزاین شوی و، له هغه څخه په لومړي ځل داسې کار اخیستل کېده کوم چې ډېر زیات خطرناک و. د لونار مډل راکټ په کومه زاویه او د څومره وخت لپاره وتوغول شي، دا محاسبه هم دومره اسانه نه وه. په دې محاسبه کې یوه کوچنۍ تېروتنه کولی شي چې یوې لویې پیښې ته ښه راغلاست ووایي. په ناسا کې د ماموریت کنټرول دغه ټولې محاسبې خلبازانو ته واستولې، او خلبازانو هم دقیقاً همغسې وکړل لکه څنګه چې ورته لارښوونه شوې وه.
د سپوږمۍ پر شاوخوا د سرخ تر بشپړولو وروسته دوی په یوه ځانګړې نقطه کې د 13 ثانیو لپاره راکټ بند کړ چې د کوم په پایله کې بیرته د فضایي بیړۍ سم د ځمکې په لور برابر شو. لا پوره 2 ورځې وروسته فضایي بیړۍ د 22,000 کیلومتره فی ساعت په سرعت سره ځمکې ته ډیره نږدې شوې وه او اوس دوی له یوې سختې مرحلې سره مخامخ کېدل او هغه سخته مرحله دا وه چې د ځمکې اتموسفیر ته له رسیدو دمخه دوی باید د لونار مډل پرېږدي او بیرته د کمانډ مډل ته راشي ځکه چې یوازې کمانډ مډل د دې کار لپاره جوړ شوی و. له همدې امله هغوی خپل د فضا لباس واغوسته او د کمانډ مډل ته ننوتل چیرې چې د ټولو ماشینونو د بندېدو له وجې د هغه ځای د حرارت درجه د کنګل کېدو تر نقطې هم کمه شوې وه. ځمکې ته د ننوتو لپاره دوی ځانونه د لونار او سرویس مډلونو څخه جلا کړل. د ناسا د ماموریت کنټرول او ټولې نړۍ صادرېدلې وه ځکه چې اوس هغه وخت راغلی و چې بغیر له کوم کنټرول څخه دا کسان بیرته د ځمکې اتموسفیر ته داخلېدل. د ننوتلو پر مهال د سختې ګرمۍ له امله پوره 3 دقیقې له هغوی سره ارتباط قطع شو. کله چې له 3 دقیقو وروسته هم د دوی کوم ځواب رانغی نو ټولو فکر وکړ چې خلبازانو د ژوند لوبه وبایلله مګر بالاخره هغه څه وشول چې ټولې په انتظار وو. خلبازانو په راډیو کې د خپلې سلامتۍ پیغام ولیږه. د ځمکې اتموسفیر ته له ننوتو سره سم دوی خپل پراشوټونه خلاص کړي وو کوم چې اوس په تلویزیون باندې هم ښکاره کېدل. د خلبازانو له کورنیو سره یو ځای هر کس د دې منظر په لیدو جشن جوړولو. بالاخره 15 ورځې وروسته د اپریل په 18مه د دوی ماډل په آرام سمندر کې راښکته شو چې له هغه ځایه دوی سمدلاسه وژغورل شول. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.